څنګه کولی شو سامسنګ موبایلونه ریسټور کو تر څو کوډ یې مات شي او کوم وایرس چې ولري هغه هم له منځه لاړ شي. نو دغه موبایل تاسې ګورئ A30 موبایل دا کوډ لري. اکثره ټچ موبایلونه کوم چې بیټرۍ پیک وي د ګل کېدو دپاره پاور تڼئ او د ویلیام ډاون یا هم د غږ ټیټولو تڼئ په یو وخت کې نیسو تر څو څنګه شي ګل شي. چې کله ګل شو نو یو کیبل به ور داخلوو او اکثره وخت کیبل باید د کمپیوټر نه وصلي که چیرې کیبل د چارجري نو ریسټور بیا نه اخلي. چې ګل شو پاور او ویلیام اپ یا هم د غږ پورته کولو تڼۍ به څنګه کوو په یو وخت نیسو تر څو ریسټور حالت ته لاړ شي. نو دلته فټري ډیټا ریسیټ ته بیا راځو. په ښکته تکمه باندې به څه کوو راځو او په پاور باندې یا هم چلندول په تکمې باندې به یې کلیک کوو یو کې کوو. نو موبایل به یو څو لحظې همداسې سامسنګ پاتې وي تر څو خپله صفحه راډوي. ښه ملګرو موبایل چې دا هغه شو ریسټور شو مکمل، خو دلته کوم مشکل چې پکې ده هغه هم FRP ده یا هم هغه جیمیل ده کوم چې مخکې په دې موبایل کې فعال شوی وي. نو کمپیوټر ته راځو. په کمپیوټر کې د سامسنګ ټول پرو کوم چې د زایټرکس پرو مربوط کیږي دا برنامه را خلاصوو او د موبایل ماډل که چیرته د موبایل ماډل تاسو ته یاد نه یا په موبایل کې نه راډوي کولی شئ مثلا په دې برخه کې یو بل ماډل سلیکټ کړئ، مثلا یا HLS یا A50 یا M30 یا نور چې دي تر څو د FRP ریسیټ 2022 یا 23 اپشن ولري. بیا فرق نه کوي دا څه پروګرام نه ده چې مثال سړی ووایي چې موبایل به ګل کړي یا څنګه هغه مسله نه ورته جوړېږي. دا ماډل پکې پیدا کوو. مثلا ماډل پیدا نشو بل پکې انتخابوو. ریسیټ FRP دغه برخه مو کېکاږله. نو یو ځل بیا کوښښ کوو او همیشه به کوښښ کوئ چې یو ښه کیبل ورته انتخاب کړئ، ځکه چیرې کیبل صحیح نه وي نو بیا موبایل نه نیسي. ښه موبایل یې ونیو. دلته وایي چې تاسو ستوری زینا 0 زینا ستوری په ایمرجنسي کال برخه کې د موبایل څنګه کې ډایل کوي. چې کله دا ډایل شي ملګرو نو کوم اجازه چې په موبایل کې غواړئ هغه به ورکړئ. FRP به څنګه شي له منځه لاړه شي. اجازت مو ورکړو په موبایل کې.
ښه نو کله چې اف آر پي ماته شي دلته بیا نو تاسو نه غواړي چې کوم لانچر باید انتخاب کړئ. په موبایل به همداسې دغه کوم to unlock sign with ګوګل اکاونټ دغه به راځي، تاسو وارخطا کیږئ. ما اکثر وخت د سکرین هم روښانه او بند کیږي. نو دا مشکل بیا د پیټوري ډیټا ریسیټ کوم چې د داخل نه کیږي یا د داخل نه ریسټور کیږي د هغې سره د منځه ځي. نو موږ هم یو ځل موبایل ریسټور کړو. ښه نو اکسیبیلیټي اپشن فعال شو پکې. دلته نو اوس راځو موږ انګلیش یونایټډ سټیټ انتخابوو. مارکوو یې بیا اګري سکیپ بیا نیکسټ کې کاږو بیا اکسیپټ بیا سکیپ نه غواړو چې کوډ ورکړو. نو آخر کې فینش. نو د درویش موبایل کوډ هم مات شو، کوم د صفحې کوډ یې چې او جیمیل یې مات شو، کوم چې اف آر پي ورته وایي د ریسټور نه وروسته کوم چې 14 ورژن دی. نو هیله ده چې ویډیو به مو کتلې وي او له ملګرو سره به یې شریکه کړئ. تر بیا ښې چارې ښه وخت ولرئ.